کوهاټ کې یوه داسې واقعه راغله چې هغه سړی په ژړا باندې مجبوروي. ملګرو داسې چې تاسو ته دا کس ښکاري د کوهاټ سره تعلق ساتي، د دې اصل تعلق د میانوالۍ سره دی، خو دا اوس په کوهاټ کې اوسېږي. ملګرو دې دوه لوریانې وې ملګرو چې هغه غبرګونې وې. ملګرو دې ښځه وه که نه، او دې د خپلې لوریانې نه دي ډېرې زیاتې بدې شوې ملګرو. خو خبره دا ده چې دې نور بچي نه کېدل، او د خپلې لوریانې چې دي دا دوه، نو دا ډېرې زیاتې بدې شوې. دې کومه ښځه چې ده نو هغه د مور و پلار کره تله د یو څو منټو دپاره، چې کله هغه د مور و پلار کره تله، نو د کومه ماشومانه چې کومه بچي چې دي نو دی ورته حواله کړل، ویل دا جنکۍ چې دي نو دا به ستا ته په حواله باندې یو ځای ځم، لږ منټ دپاره لږ وخت دپاره خپل د مور پلار لرې که زه بېرته راځم. چې کله دا ښځه د مور و پلار لرې کتل ملګرو، نو دا سړی لګېدلی دی، د خپلې لوریانې یې راوستې دي بهر ته. ډاګه وه په هغه کې څه ډرامان پراته وو، چې کله ډرامان ډک و د اوبو نه، نو دا سړی ولګېد او دې ډرامانو ته دا جنکۍ ور واچېلې. کله چې دا دواړه جنکۍ ور واچېلې ملګرو، چې کله دې مړې شوې ساه یې ورکړو، نو ملګرو دې سړی ولګېد، یوه رېړۍ یې راوستله. که تاسو سوچ وکړئ نن سبا چې په دې بازارونو کې پکې دا خلک سبزي خرڅوي، دغه رېړۍ یې راوستله او په دې رېړۍ کې یوه شړۍ ته یې وړله. شړۍ ته یې څه وکړل، هغه خپلې ماشومانانې جنکۍ څه وړې، شړۍ ته یې ویوړې. د هغه نه پس چې لږ وخت پس چې دی نو دې ښځې چې کله راغله که نه ملګرو، هغه ته د خپل بچو په باره کې تپوس کوي، جنکو په باره کې تپوس کوي چې زما دا لوریانې څه شوې، ما ته حواله کړې. خو دا سړی ورته ناټک کوي، وایي دلته به چېرته لوبې کوي، دلته به چېرته وتي. خو دا ښځه چې ده نو بیا هم ترې وتپوس وکړي، خو بیا دا هم د ګاونډیانو که لاړ شي، د خلکو نه تپوس وکړي او چې زما لوریانې چې دي نو هغه خو دلته نه دي راغلي. هغه وایي چې نه دي راغلي. د هغه نه پس چې دی نو د خاوند او دا ښځه ولګي او دوی ولاړ شي تاڼې ته، په تاڼې کې رپورټ وکړي. خو دې سړی چې دی نو دا ورسره هم بیا لاړ شي تاڼه کې، چې کله رپورټ وکړي ملګرو، نو تقریبا چې یوه هفته وشوي، پولیس چې دی نو انویسټیګیشن کوي، چې یوه هفته وشي که نه، نو دوی ته یوه پته ورته ونه لګي. خو بیا دلته دوی چې راشي که نه، نو دوی یو ګاونډي دی نو دی یې لیدلی دی شپې. دا کومه سړي چې د خپلې لوریانې وړې که نه، دی یې د شپې لیدلی دی چې دې یې رېړۍ روانه کړله. نو هغه ورته وویل چې دا کس دی او دې چې رېړۍ د شپې روانه کړله، چې انکوایري یې وکړه، هغه سړی جیل ته یې وړه. نو ښځه هم ډېره زیاته ستومانه شوه چې ولې زما خاوند هم جیل ته لاړ، او د هغه نه چې زما لوریانې هم چېرته ورکې شوي دي. چې کله جیل ته ویوړ که نه، هلته ویوړ او هلته یې لږ وواهه، یو څو ډانګې یې وتمبول. نو هغه نه پس چې دی نو هغه سړي حل ووایو چې ما ورسره داسې چل کړی دی ملګرو. چې کله هغه ورالل که نه، نو ایسته کې هغه ځایګي ته یې بوتلل، او چې هغه کومه جنکۍ چې وي نو هغه په اوبو کې ډوبې کړې وې، نو د اوبو د وجې نه هغه په خېټه کې اوبه وې چې هغه باندې په خېټه ورزور کړل، نو اوبه ترې راووتې. ملګرو افسوس دی، خو ډېر زیات خفه کړم یار. یو داسې واقعه راغلې وه که نه، چې پلار د خپلې بچو سره یو داسې کوي چې خپل اولاد یې چې ته هغه سره داسې کوې، نو په نورو خلکو باندې به ته سره هم وکړي، ځکه چې د یو سړي چې دی نو نور اولاد نه کېږي، او هغه چې دی نو خپلې لوریانو سره داسې کوي. ملګرو ډېر افسوسناکه واقعه ده. زه خو ډېر زیات خفه کړم که نه، چې اوس په پلار باندې هم یقین نشي کولی، په هېڅ چا باندې یقین نشي کولی. نو ځکه چې مور او پلار وي، سهاره وي، چې ته په هغه باندې یقین نشي کولی، هغه ستا سره داسې کار کوي، نو بل به ته په چا باندې یقین کوې، ځکه چې ته د هغه نه پیدا شوی یې که نه. نو زه خو ډېر زیات خفه کړم یار. تاسو دې باره کې څه وایئ چې دا کومه واقعه چې راغلې ده په کوهاټ کې، نو زه دې ډېر زیات خفه کړم.